بل علامه د قیامت دا ده چې په دین باندې ټینګېدل به ډېر ګران شي، په دین باندې عمل کول دا به ډېر زیات ګران شي. انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل یأتی علی الناس زمان الصابر فیهم علی دینه کالقابض علی الجمر. انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل قیامت ته نږدې به داسې وخت راشي، یعنی دا علامه د قیامت ته چې په دین باندې ټینګېدل به داسې ګران شي لکه د اور د سکروټه چې سړی لاسو کې نیسي. او که سوچ او فکر تاسو وکړو نو په حقیقت کې دا علامه موجوده شوې ده. څنګه چې د اور سکروټه لاس کې نیول دا ډېر ګران کار دی، دغه رنګ په دین باندې عمل کول هم ګران شوي دي، ځکه چې ماحول خراب شو. نن که تاسو بازارونو ته لاړ شئ نو بغیر د ګناه نه به نه راځي. زنانو کې انتهایی بې حیایي راغلې ده، سر ښکاري، مخ ښکاري، د بدن زینت ښکاره کړی دی. بلکې تیره جمعه کې چې موږ کوم حدیث ویلی چې مائلات ممیلات، داسې زنانه به قیامت ته نږدې راشي چې نارینه به ځان ته مایله کوي. هغه حالات جوړ شوی دی. نو انسان په دې دین باندې قائم او پوره مضبوط پاتې کېدل دا ډېر زیات ګران شوي دي. بلکې بازار خو پرېږده، د خپل کور ماحول ته دې وګوره. په دې خپل کور کې دننه په دین باندې عمل کول هم ګران دي. که یو پلار دې خپل زوی ته ووایي چې بچیا ګیره پرېږده، ګیره مه هروه، ګناه کبیره ده، حرام کار دی، الله او د الله رسول په خفه کېږي، نو مخې ته به ورله ښځه ودرېږي، ورته به وایي پرېږده سړیه هلکان دي، دومره سختي ورباندې مه کوه. کېږي که نه کېږي؟ مور به یې رامخې ته شي د بچي په سر باندې چې پرېږده سړیه هلکان دي، دومره سختي ورسره مه کوه. یو خو ستا ورسره هر وخت جګړې، هلته د سکول کالج نه ستړی راشي، بل طرف ته ستا نه نه خلاصېږي. لږې خپلې مرضۍ ته پرېږده. دا هغه مور ده چې دا د خپل بچی په زوره د اور جهنم ته غذاري. په ظاهر کې خدای د بچی خوشحالي غواړي، حقیقت کې دا د بچی غټه دشمنه ده. ګورې ځکه الله قرآن کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. الله وی اے مؤمنانو خپل ځانونم د جهنم د اور نه بچ کئ او خپل بچیم د جهنم د اور نه بچ کئ. دغه رنګ کپلار بچی ته وی چې مونځ کوه، او که کله دا بچی نه کوي او دا پلار ور باندې لږه سختي وکړي او وخي، او پلار به په بچی باندې د مانځه په باره کې سختي ځکه کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایلی دي. حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وي تاسو د خپلو بچو ته د مانځه حکم کوئ کله چې د 2 کالو په عمر شي. چې 2 کالو ته بچی ورسېده، که هغه هلک دی او که هغه جینۍ ده، نو مور او پلار باندې دا فرض دی، دا لازم دی چې دا به دی بچی ته د مانځه طریقه ښیي. د مانځه چې کوم کلمات دي د الله اکبر نه تر سلامه پورې دا به ورته زده کوي. دا په دې مور او پلار فرض دی او دا د بچي لوی حق دی په ده باندې. نو چې کله دی ورته د 2 کالو په عمر دا زده کړو، دا 3 کاله محنت دی په دې وکړو او 10 کالو ته د عمر ورسېدو،
تا ورته د مانځه طریقه هم ښودلې ده په دې مانځه کې چې څه کلمات لوستلي هغه دې هم ورته ښودلي دي او بیا هم دی نه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وضربوهم علیها وهم ابناء 10 سنین نو چې لسو کالو ته ورسي بیا مون نه کوي نو بیا ووخه بیا به دا بچی وخی چې مونځ نه کو نو کله چې پلار بچی ته ووایي چې بچی مونځ کوه او دا بچی مون نه کوي او دا پلار یې ووخي نو دغه وخت کې مور رامخې ته شي وایي ته د دې ماشومانو نه نه قلاریږي هر وخت دې ورپسې چوکه او ډانګ راغستی او بیا خاص کر کله چې د سکول د کالج د چوټۍ ورځي او دا پلار دې سحر مانځله راځي او دا بچی راپاسي او آواز ورته کوي نو ښځه به ول آواز ورکي چې پرېږده سړیه نن د سکول چوټي ده چې خوب وکړي دا خوب دی پوره کې مې راپاسوه نو د دې بچي په دې ذهن کې هم دا خبره کښېنئ چې په کومه ورځ زما د سکول او د کالج چوټي په هغه ورځ به ماته مونځم معافي زه به یې نه کوم دا په دې طریقه چې د کله د اولاد ګورې تربیت وکړو نو د دې اولاد نه به بیا د خیر تمه نه لري نو هر مور او پلار له پکار دي چې دا ګورې په دې خپل بچو باندې رحم وکړي څنګه چې د دنیا د اور نه بچی بچکې د دنیا د مصیبت او د تکلیف نه د بچی بچ ساتي دغه رنګ د جهنم اور الله دې ته مونږ بچ کړي ګوره ډېر سخت دی د بچی د آخرت غم وکړه ډېر خطرناک اور دی د جهنم د هغې نه اولاد بچ کول لا پکار دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا علامه د قیامت دا چې په دین باندې ټینګېدل به ګران شي په دین باندې به ټینګېدل دومره ګران شي لکه د اور سکروټه دا چې سړی په دې لاسو کې رانیسي الله دې مونږ ټولو له په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي